السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې معاینې ته مې 3 طلاق ورکړي دي، ثلاثن طلاق مې ورکړی دی. نو خبره زما څه ولاړه پردی سو، بیا زما خسرګنۍ وایي دا د ښځې طرف د یو ملا څه فتوا راوړې ده، هغه میسج هم دي، لکایانې هم دي. نو دی وایي هغه وایي په دې کې هېڅ مشکل نشته، ورڅ خپله ښځه دي د عادۍ. نو وایي زه رالم بیا ته مې معاینه کله، اوس په زړه کې څه وسوسه راته پیدا ده، ځکه هغه ملایان چې موږ لمونځونه ورپسې کوو یا اختر یا د جمعې لمونځونه، هغو ټولو راته ویلي چې دا مغلظ طلاق دی، ثلاثن طلاق دی، تا ته ښځه نه روا کېږي. نو دا وایي زما په زړه کې اوس یو څه وسوسه شته. محترمه دا مسلې ته به لږ وضاحت ورکړمه. فتاوای محمودیه جلد نمبر 12 صفحه 300 واویا بیا تر 390 پورې باب طلاق دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. هغه وایي مذاهب اربعه، څلور سره مذاهب، که د امام صاحب مذهب دی، که د امام شافعي صاحب مذهب دی، که د امام احمد بن حنبل مذهب دی، او که د امام مالک مذهب دی، دا ټول پر دغه باندې دي چې 3 طلاقه واقع کېږي. 3 طلاقه واقع کېږي او اجماع د امت هم پر دغه باندې راغلی ده. او دغه رنګ دا شی صدیقې رضی الله عنها څخه یو روایت دی چې یو ښځه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راله چې زه خاوند طلاق کړلم په 3 طلاقه سره، له هغه بعد ما عبدالرحمن بن زبیر میړه کړي، هغه سره چې مې نکاح وتړله د هغه دغه کار نه کوه، د جمعه الله کار نه کوله، زه اوس غواړم هغه زاړه میړه ته ورسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نشي ورکړی تر هغه وخت پورې چې عبدالرحمن بن زبیر ستاسو خوند نه اخیستی او تاله داسې خوند نه اخیستی. روایت صحیح البخاري ذکر کړی دی، جلد نمبر 2 صفحه 291 کتاب الطلاق. نو فتاوای محمودیه دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. هغه خلق چې موږ ورته غیر مقلدین وایو، چې مذهب نه مني، موږ سلفیان اهل حدیث ورته وایو، د دغو رایه دا ده چې مثلا 3 طلاقه هغه یو طلاق دی، 3 طلاقه یو طلاق دی. نو په فتاوای محمدیه وایي که سړی د غیر مقلد څخه د سلفي څخه په دې حق کې فتوا واخلي وایي ښځه ورته حرامه ده، دغه فتوا دته نه حلالېږي. دا چې کوم هغه یو اثر د عبدالله بن عباس څخه روایت شوی دی چې هغه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د ابوبکر صدیق په زمانه کې 3 طلاق یو طلاق، د دې 8 جوابونه فتح الباری کړي دي، 8 جواب یې کړي دي. او بل د عبدالله بن عباس رضی الله عنه فتوا د دل قول سره هغه خپل ټکر ده. بیا نو د یو صحابي قول د ډیرو صحاباو په مقابل کې د اعتبار وړ نه بلل کېږي. دغه خو نو اوس ډیر داسې روایتونه راځي چې د خرو غوښې رواوي په یو زمانه کې، دغسې نور شان و چې په ابتدا د اسلام کې روا و، خو بیا نسخ سول، بیا نور احکام د هغو پر ځای باندې جاري کړول سول، نافذ کړول سول. نو محترمه له هرات تر کابل پورې چې هر ځای عالم دی ورڅ پوښتنه ځینې وکړه، هغه به درته ووایي چې دغه 3 طلاق ولیدلی دي، د دې حل بل نسته. قرآن کې الله وایي نه روا کېږي تر هغه وخته پورې چې بل میړه ونه کړي. په 3 طلاق که میینه طلاقه سوه، هغه به بل میړه کوي، د زاړه میړه عده به تېروي، بل میړه چې وکړي هغه شپه ورسره تېره کړي، بیا د هغه خوښ ده کې پرېښوه کې نه پرېښوه، کې ور پرېښوله هم بیا به له هغه څخه نکاح څخه چې وشکېدله، له هغه څخه بعد بیا د هغه نوي میړه عده تېروي، بیا ته زاړه ته راګرځېدلی شي. د امام شافعي صاحب مذهب بیا دا دی چې مثلا صرف نکاح وتړي، جماع ته ضرورت نشته. زموږ مذهب کې جماع هم لازم ده. نو محترمه که ځان د امام صاحب مذهبي بولې، نو دا ښځه نه ده درته روا،
او که غیر مقلد یې سلفي نو بیا خو نو ستا سره موږ خبره نشو کولی ځکه په دې وجه باندې هغه دلایل چې موږ یې منو عقیده ورته لرو هغه ته نه منې هغه ته عقیده نه لري نو که څوک شک غواړي فتاوی محمدیه جلد دوم دې ته داسې پوره وضاحت ورکړی دی د مذاهبو 4 دلایل راوړي دي احادیث راوړي دي هغه یو باب یږدي وایي 3 طلاقه د قرآن عظیم شان په دلایلو او 3 طلاقه په حدیث مبارکه او 3 طلاقه په اجماع د امت په دې باندې پوره وضاحت کړی دی محترمه نو هغه چې ټول زه بیانوم 2 ساعته وخت اخی کوم څوک که شک لري فتاوی محمدیه ته د سترګې ورښکاره کړي هغه پوره وضاحت ورکړی دی والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته